د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشقیوال وایي د چین ولسوالۍ پولیسو د عبدالخیل سیمه کې یو تن بهرنی وګړی او د هسکې مینو ولسوالۍ پولیسو د پلټنې پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو فعال غړی نیولی دی. همداراز د نازیانو ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ پولیسو د یاد محل څلور لارې په ساحه کې د معلوماتو پر اساس 2 تنه د وسلوالو طالبانو سره د غړیتوب پر تور نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ بیدارو پولیسو د نازیانو چین هسکې مینې او د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې د یو بهرني وګړي په شمول 4 وسلوال مخالفین او یو تن انسان تښتونکی نیولی دی. د مشقیوال په وینا پولیسو د بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو په سیمه کې 10 کیلوګرامه هیروین چې په یو اشترنګي رکشا کې ځای پر ځای شوي وو د پلټنې پر مهال نیول شوي چې په تورې د سبحان الله په نوم یو تن هم نیول شوی دی. یوه راده اشترنګي رکشا کې 10 کیلوګرامه هیروین چې په ډېر مهارت سره په دغه رکشا کې ځای پر ځای شوي وو، غوښتل چې د چپرهار ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته ولېږدوي، کشف او ترلاسه کړی دی. په تور یو تن نیول شوی دی. په ورته وخت کې پولیسو د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد ښار 4مې ناحیې اکمالاتي بیس په ساحه کې یو تن د انسان تښتونې په تور نیولی دی.